دستاربندۍ په ورځ باندې ژړل سخت یې ژړل. خیر خو هغه د دستاربندۍ مراسم تیر سو چې کله تیر سو کور ته ولاړی 1 میاشت وې بعد راغله زما سره په کوټه کې ناستو سخت یې وژړل. ما ورته مولوي صاحب ولې ژاړې؟ وایي چې کله کور ته ولاړم یو عجیبه منظر و، خلک را کلیوال راکله، ورونه مې راکله، راته په غاړه کې ګلونه اچول، امګانې مې راغلې وې، خالګانې مې راغلې وې، اکاګان مې راغلي ول، د اکا زامنان مې راغلي ول، خوندې مې واده سوي راغلي وې، مور مې ډېره خوشحاله وه. په کوټه کې چې د کلو میلمنو سره کښېنستم نو یو ورور راته اواز وکړي چې د دې روغبړ خو خلاص سو، کلي کې په کور کې درته ټولې زنانې هغه درته انتظار دی. چې ور ولاړ سوم دا زنانې ټولې د سرای په غولې باندې ولاړې وې. مور مې راوړاندې سوه، په غاړه کې غاړګۍ راواچول، امیل یې راواچوي، د ګلانو هار یې راواچوي. چې دا یې راواچوئ در لاس یې ونیولم، چا خوږې را باندې پاشلې، چا څه کول، خونې ترې ننه ایستم چې کښېنستم هغه ځای چې راته برابر کړی و. په دې وخت کې مې د یو 9 میاشتو د شهید سوي ورور یوه کوچنۍ لور راغله، پر دې زنګانه یې لاس راکښېښوي، په غاړه کې را لاسونه راواچول، راغځاره سوه په غېږ کې. ما ته وایي کاکا، ما ورته ویل ها، وایي تا خو لنګوټه وتړل، زما پلار یې هم لنګوټه وتړه، در سره راځي. هغه هم لنګوټه وتړه. دلته ناست و دا مولوي صاحب دومرې ژړل، وایي بیا هغه د خوشحالۍ منظر په ژړا بدل شو. زموږ د دستاربندۍ دغه حال دی. وایي ما په غېږ کې ونیوه، بیا مې ورته وویل چې ستا پلار خو شهید سوی دی، هغه د وختي در ما لنګوټه تړلې ده، هغه مخکې شهید شو. ګورئ مسلمانانو دا داسې قهرمانان دي، دا د علم سره سره یې قربانۍ ورکړي، پاکې معصومې وینې یې قرباني کړي، الله رب العزت یې خپلې ځوانۍ ورکړي پر دین باندې، او دا یې ثابته که یا الله که زموږ څخه مال و ځان غواړې د علم دپاره هم یې درکوو، که مال و ځان غواړې یا الله د جهاد دپاره هم یې درکوو. او دا د مسکنت سره سره زموږ ملګري دومره مسکینان دي مجاهدین، قسم په الله درته اخلم، زموږ د 15 ولایتو امیر شهید شو په 2002 کې. یو طالب راته هغه صدرۍ ځینې وکښه ماته یې راکړه، یو بل طالب راغلی ما ته وایي چې ته صدرۍ کې چیستې چې وې که ته 4 شیان ورسره وه، یوه جوړه تسبیح ورسره وې، یوه دانه مسواک ورسره و، یو لسی ورسره و، یوه د عطر ښه ورسره و. د الله تعالی دومره زمری و، قسم په خدای چې تقوا دې لیدلې وایي سړی ورته اریانېدی، دومره متقي انسان. او زما ایمان هم دا دی چې اوس په 2002 کې شهید سوی دی، اوس یې قبر لڅ کې هم بروغرمی کړو. دا مې ایمان و عقیده ده، داسې قرباني یې ورکړي د دومره مسکنت سره، د دومره مسکنت سره. کور یې بې پرېښوي، بچان بې پرېښو، خو د الله تعالی د دین خدمت جهاد یې نه پرېښو. په اخر پیره باندې چې کله کلی باخستم د لمانځه په څه وروسته چې جومات اوس ماته یې ویله در لاس یې ونیو، مولي ودوه خو راته وکړه، ما څه دعا غواړې؟ وایي چې الله پاک مې نور شهید کړي. ما ورته وویل الله دې د الله تعالی د دین د خدمت کولو دپاره اوږد ژوند درلره درکړي. بیا یې راته وویل ولې دی راته وایه دور فتن دی، د فتنو زمانه ده، داسې نه وي چې وشویږو خراب شو. مجاهدینو ته وایم دور فتن دی، په الله قسم په موږ پسې خلک ګوري، په هر ترتیب چې د سنتو ځانونه برابر کړي، سر و ژیره پر سنتو برابر کړي، لباس مې پر سنتو برابر کړي، د خپلو اکابرینو د مسلک سره ځان برابر کړي، پر دې دین باندې
دیارلس کاله فردیسي عمر یوړه امیر المؤمنین نه محمد عمر مجاهد نازولې زویه لنګوټه تړلې وه رابط چې کله ورغلی ورته ویې ویله چې مولوي یعقوب فارغه سوی دی او ستا د ملاقات غوښتنه یې هم کړې ده ګوره که چیرې ستا خوښه وي هغه رابط راته کیسه کول ول په الله قسم ګړی یې سر وځړاوي بیا یې چې راپورته کوي سترګې د اوښکو راډکې سوې ول مولوي یعقوب ته ووایه وما ته پر الله تعالی پرې عشق دی زما رابطه د مخلوق سره شکېدلې ده د خالق سره ده نه غواړم سره د دې چې دومره را باندې ګران یې لکه د سر ګل اما ولیکن خو اوس ملاقات نه غواړم په 14 کاله زندګي کې نه ورسره ولید پر دې دین باندې منصوري وینه وتوی سوه د شاه قدر امیر المؤمنین شمس الشهدا مولا اختر محمد منصور رحمه الله وینه بدن باندې وسوځه سو په الله قسم دا یو خرګیر نه وسوځلی دا یو ځای نور ټول سوځه سوی دا شهیدان برازي دا امیران برازي دا علی قدر امیر المؤمنین شیخ هبت الله حفظه الله د دې و د زړه ټوټه یو راسته لازې زوی حافظ احمد الله او حافظ عبدالرحمن یزویو دی فدایي حمله وکړه زموږ ټولې علاقې ټولو مشرانو قربانۍ ورکړې دي خدای دې داسې نه کوي که موږ تاسو دریځ بدل کوي د اسلام خدمت مې ونه کوي د ملک خدمت مې ونه کوي د عوامو سره مې ښه ونه کړه خپل مابین کې مې اتحاد اتفاق ونه ساتي د امیر اطاعت مې ونه کوي شو لباس صورت و سیرت می د شریعت و د سنت برابر نه و د حشرګاه پر میدان به می دا در دی ګریوان رانیسي د الله تعالی په حضور کې به را سره حساب کوي چې ما څه ویل تا څه وکړه الله رب العزت دې دا مجلس په خپل عالی دربار کې قبول و مقبول وګرځي الله تعالی دې د دې مجلس ټولو منتظمینو ته اجر عظیم ورلره ورکړي الله تعالی دې په دنیا او آخرت کې شاد کړي الله تعالی دې شیخ صاحب ته طویل ژوند ورکړي الله تعالی دې نور هم د علم د خدمت کولو د دین د خدمت کولو توفیق ورلره ورکړي الله تعالی دې موږ تاسو ناس خلق د الله تعالی حضور ته پسپین مخکې راولي الله تعالی دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي الله رب العزت دې زموږ تاسو ټولو ګناوې معاف کړي الله تعالی دې د خیر بارانونه وکړي الله دې د زموږ ولس زموږ هیواد د ټولې دنیا څخه مستغني کړي الله دې غني او مالدار هیواد کړي او ان شاء الله العزیز مالدار هیواد به الله ګرځي الله رب العزت دې دا ټول مسلمانان د حشرګاه میدان ته پسپین مخکې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک الله سونه د حوض کوثر او بنصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله